پکتیکا کې بیا زلزله شوې 15 کسان یې وژلي او 11 ټپیان دي. د ژوند میډیا درنو لیدونکو وخت مو بخیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهم راپور ته. پکتیکا کې یو ځل بیا نن سهار 11 بجې زلزله شوې او 14 کسانو ته یې مرګ چوب لړولې ده. پکتیکا کې د طالبانو والي ثناء الله معصوم بي بي سي پښتو پاڼې ته وویل چې په زیانمنو کې 15 تنه وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. ښاغلی معصوم وایي دوی ته رسېدلی وروستي راپور کې د زیانمنو شمېر همدومره ثبت شوی خو تېرې زلزلې ته په کتو کیدای شي د تلفاتو شمېر لوړ شي. ویل کېږي چې د پکتیکا د ګیان په ګډون ځینو ولسوالیو کې دا زلزله احساس شوې خو په کره توګه لا معلومه نه ده چې د سر زیان کومې ولسوالۍ کې پېښ شوی دی. 3 ورځې مخکې هم په پکتیکا کې سخته زلزله شوې وه چې له 1000 زیات کسان یې ووژل او له 3000 زیات کسان پکې ټپیان شول. دغې زلزلې زیات کورونه وران کړل. بي بي سي پښتو پاڼه په دې اړه تازه معلومات شیبه په شیبه خپروي. او د پاکستان لومړي وزیر د افغانستان اسلامي امارت له رئیس الوزرا سره ټلیفوني خبرې کړي. د پاکستان لومړي وزیر د پکتیکا او خوست په وروستۍ زلزله کې د پاکستان د حکومت او خلکو په استازیتوب له ملا حسن اخوند سره خپله خواخوږي ښودلې ده. او د امریکا په ګوانتانامو کې یو زنداني افغان خوشي شوی دی. اسدالله هارون له 2000 کال راهیسې په ګوانتانامو کې بندي و. نوموړی له پاتې 2 زندانیانو یو دی چې له خوشي کېدو وروسته افغانستان اسلامي امارت ته سپارل شوی او له کورنۍ سره یې یو ځای کیږي. تر بیا خیچرې.